الرحمن الرحيم. اعلم أن مسألة علم الواجب مما تحيرت فيه الأفهام. غرض د شارح قاضي اغا یو غرض خو بیان د مسلې د علم د واجب تعالی ده. یو غرض د شارح قاضي بیان د مسلې د علم د واجب تعالی ده، او دویم غرض د شارح قاضي دفع د اعتراض ده. حاصل اعتراض ده چې مسأله د علم د واجب تعالی دا مسأله د علم کلام ده. مسأله د علم د واجب تعالی دا مسأله د چا ده؟ د علم کلام ده. ولی؟ ځکه علم د الله تعالی چې نه کنه دا صفت د الله تعالی ده، او بحث د صفاتو د الله تعالی نه په علم کلام کې کیږي. بحث د صفاتو د الله تعالی نه په علم کلام کې کیږي. نو قاضي چې دا خو د منطقو کتاب ده، د منطق په کتاب کې څنګه مسأله د علم د واجب تعالی راوړل کیږي؟ دا ولی؟ اعتراض باندې پوه شوي؟ نو دی جواب کې حاصل د جواب دا دی چې مسله د علم د واجب تعالی دلته په دې کتابونو د منطق کې دا طبعا او استطرادن راوړل کیږي. طبعا ولی؟ ځکه چې دی کې افهام د فهم جمع ده په معنا د عقول سره. دی کې عقول هغه حیران دي. بعضی بالکل د علم نه انکار کوي، بعضی وایي چې علم حصولی دی، په حصولی کې بیا اختلاف دی. بعضی وایي چې علم حضوری ده. نو چون کې عقلونه پکې حیران دي، تحیر او اختلاف پکې ده، نو د دقه وجنه طبعا او استطرادن دا مسله راوړي په کتابونو د چا کې؟ د منطق کې. ها، او کته وی چاله کې اختلافي مسائل خو ډیر مسائل دي. اختلافي مسائل خو یوازې د الله تعالی د علم مسله نه ده، اختلافي مسائل خو ډیر دي. دا ټول اختلافي مسائل په منطق کې راوړي، اگر کاغه د علم منطق نه نه ورته دا اختلافي مسله ذکر دلته راوړي چې کله دغه لا تصورو چې دا د سلم عبارت ته او دغه قاضي د سلم شرح ده، دا چې کله صيغه د معلومي شنو خدا معنی چې لا تصورو الله تعالی تصور د اشیاء نه کوي. نو چې نفي د تصور د الله تعالی نه وشو، نو اوس آیا الله لره علم شته که نشته؟ که علم نشته دا هم خنه ده، او که علم وي نو چې علم تصوري نشو نو کم علم شو؟ طبيعي شو که نشو؟ نو ځکه دا دلته راوړي. په پوه شو ان شاء الله؟ علم پوښه چې ان مسله د علم د واجب تعالی مما د داسې مسائلو نه ده تحیرت فيه الافهام. افهام د فهم جمع ده په معنا د عقل سره، چې عقول پکې حیران دي. فذهب البعض الى ان علمه تعالى بالاشياء. چې عقلونه پکې حیران دي، نو بعضی وایي چې علم د الله تعالی حصولی دی. په دې باندې اشکال پیدا کیږي چې مولا صاحب دا فذهب البعض کې دا فات چې رفات تفریعیه ده، او دا ذهاب البعض د دې تفریع په تحیر فيه الافهام باندې نه صحیح کیږي. معترض وایي چې فذهب البعض کې ظاهر دا چې رفات تفریعیه ده، او دا ذهاب البعض د بعضو ذهاب دی خبرې ته چې علم د الله تعالی حصولی ده، د دې تفریع په تحیر باندې نه صحیح کیږي. مثلا دا څه نه صحیح کیږي چې په علم د الله تعالی کې عقلونه حیران دي، نو بعضی وایي چې علم د الله تعالی حصولی نه. ولی؟ ځکه تحیر چې دا سبب د توقف ده. چې کله عقول پکې متحیر دي، نو باید په مسله د علم د واجب تعالی کې توقف وشي. بس خله بنده کا نه يم خبر په دې باندې پويږي. نو تحیر چې دا سبب د چا ده؟ د توقف ده. دا سبب د دین نه چې په علم د الله تعالی کې عقلونه حیران دي، نو بعضی وایي چې علم د الله تعالی حصولی ده. په دې باندې پويږي ان شاء الله. نو ته به جواب وکي چې فذهب البعض کې دا بعض فات تفریعیه ده، خدا تفریع په دې مذکور باندې نه چې تحیرت فيه الافهام، بلکې دا تفریع ده په محذوف باندې. هغه داسې دی. ثم بعد التحیر تأمل البعض فذهب الى ان علمه بالاشياء. دا سوایا نه مسله د علم د الله تعالی کې افهام او عقلونه متحیر دي. ثم بعد التحیر، بیا د تحیر نرستو تأمل البعض، بعض سوچ او فکر وکړو چې د الله علم کم علم دی، نو فذهب الى ان علمه بالاشياء صور قائمه. په دې ورسېږي. نو دا تفرید په تأمل باندې ښه، دا تفرید په تحیر باندې نه پوښ ان شاء الله. نو فذهب البعض، نو بعضو ذهاب کړي دی. دا د ارسطو او د اتباع شیخ ابو نصر فارابی او شیخ ابن سینا رایله دوی کنه چې علم د الله تعالی چې د علم حصولی دی. علم د الله تعالی علم حصولی دی په واسطه د صور سره ده. په واسطه د چا سره ده؟ صور سره ده. ولی؟ وای ځکه الله تعالی په ازل کې موجود دی. دا خو عقیدت درلودل ضروری کنه. ها،
نو چې الله تعالی په ازل کې موجود ده نو په ازل کې الله تعالی یا به علم درلوده په ممکناتو باندې یا به نه درلوده. که علم یې په ممکناتو نه درلوده نو لازمیږي نسبت د جهل واجب تعالی ته او الله تعالی منزه دی د جهل نه. او که علم یې په ممکناتو باندې درلودو نو یا به په ازل کې ممکنات موجود یا به نه موجود. که په ازل کې ممکنات موجود نه وو معدوم نو بیا خو تعلق د علم بالمعدوم راځي. تعلق د علم بال او کنه معدوم دی نو بیا معدوم باندې څنګه علم راغی؟ ټیک دی کنه. او که په ازل کې چیرته ممکنات موجود بیا خو قدم د ممکنات راځي. بیا خو ممکنات قدیم شو بیا خو ممکنات شي شو او حالانکه ممکنات حادث دي. نو ځکه دوی وایي چې علم د الله تعالی حصولي ده په دې ممکناتو باندې په واسطه د صورو سره ده. هغه صور د ممکناتو دا علم د الله تعالی دی. هغه صور د ممکناتو دا علم د چا ده؟ د الله تعالی ده. او ممکنات حاضر دي په اعتبار د صورو سره. نو صور چې علم د الله تعالی شو نو علم د الله تعالی خو صفت د الله تعالی دی او صفت د الله تعالی خو قدیم دي. نو صفات د الله تعالی شي دي قدیم دي کنه. په ایمان په پوښ فذهب البعض بعضو ذهاب کړی دا الی دې ته چې علم د الله تعالی بالاشیاء پاشیاء سره علم د الله تعالی هغه صور قائمه بذاته تعالی هغه صور دي چې قائم دي تر ذات د الله تعالی پورې. لکه علم حصولی کې همدا سی وی کنه. اعلان دي ناکد لیکلی بالاشیاء اعلان دي المباین عنه شرح خبر او د کړي دا د فد اعتراض د فلان دی او بستان دی مړه د شوې چې دلته د اشیاءونه هغه اشیاء مراد دي چې هغه مباین دي د ذات د الله تعالی نه. یعنی ما سوا د ذات او ما سوا د صفاتو د الله تعالی. علم د الله تعالی دا د چا قول نه؟ دا رسول او د شیخینو. هغه وایي چې علم د الله تعالی حصولی دی خو په ذات او په صفاتو باندې حصولی نه ده بلکې په ذات او په صفاتو باندې حضوری دی. ولی ځکه د ذات او د صفاتو سره علاقه د نعتیت او علاقه د عینیت شته کنه. د عالم او د معلوم ترمن چې علاقه د عینیتی یا د عالم او د معلوم ترمن علاقه د نعتیتی نو بیا الته علم حضوری دی کنه. نو ځکه دلته د اشیاءونه مطلقاً اشیاء نه دي مراد بلکې د اشیاءونه ما سوا د ذات او ما سوا د صفاتو د الله تعالی. په دې باندې پوهیږئ ان شاء الله سر په خلاص شو. نو ځکه ناکید لیکلي المباینه. نو بعضی وایي چې علم د الله تعالی هغه صور دي قائمتون هغه صور دي قائمتون چې هغه قائم دي بذاته تعالی تر ذات د الله تعالی پورې. د دې صور نه وروسته د قائمتون دا لفظ راوړو دې سره دفعه د یو وهم وکولای. ما ته وګوره وهم کو کنه چې ولا د صور چې دی کنه دا خو د صورت جمع ده او د صورت اطلاق کیږي په معنیینو باندې. وهم کو چې صور د چا جمع ده؟ د صورت جمع ده او د صورت اطلاق کیږي په چا باندې؟ په معنیینو باندې. یو معنا د صور دا دی شی موجوده من الشیء الاخر. شی موجوده ته یو شی کنه ما چې ستاسو تصور وکړو کنه نو ستاسو صورت چې دی کنه دا زما په ذهن کې حاصل شو. نو دغه صورت چې دا شی موجوده فی ذهن ده من الشیء الاخر چې هغه ستل شوی دی د چانه؟ د شی اخر نه. په دې باندې پوه شئ الشیء الموجود من الشیء په ایمان او شرح صدر مو شو. دا یو معنا د صورت ده. او بل معنا د صورت په معنا د شی سره مطلق شی په اعتبار د حضور علمی. دویمه معنا د صورت مطلق شی مړه یو شی باندې چې ستا علم راغی بدی ته صورت ویل شي هغه بیا که موجود فی الخارج او که موجوده فی ذهنی. نو د دویمه معنا په اعتبار سره ما چې ستا باندې علم راغی نو تا ته صورت ویل شي ولې ستا باندې زما علم راغی کنه نو تا اگر که موجود فی ذهن نه موجود فی الخارج خو په دغه معنا سره په تا باندې د چا اطلاق کېدلی شي نو صورت اطلاق کېدلی شي. نو د صورت دوه معناګانې شوې کنه. اوس علم حصولی کې چې کوم علم په واسطه د صورت سره دی الته د صورت نه کوم صورت مراد دی؟ هغه شی موجوده من الشیء الاخر مراد دی. ځکه په علم حصولی کې خود صورت اطلاق په هغه موجود فی الخارج باندې نسی کولای کنه. ولی موجود علم حصولی کې خو علم په واسطه د صورت سره وي او هغه صور قائم تر ذهن پورې هغه موجود فی الخارج قائم به ذهن کې دی سي نه. نو اوس وهم کوي چې ولا د صورت نه بدا دویمه معنا مرادي. د صورت نه کومه معنا مرادي؟ هغه مطلق شی په اعتبار د حمله معلوم لنډه دا سوایا. د صورت اطلاق په چا باندې کیږي؟ معلوم باندې. د دویمه معنا په اعتبار سره بیا دا معلوم که موجود فی الخارج او که موجوده فی ذهنی. الته چې لیکلي عینی که ذلی د عین نه موجود فی الخارج او د ذل نه موجوده فی ذهن.
په ایمان مې پوهېږي. ښه نو چې د سور نه دا دویمه معنا مراد شوله نو بیا خو دا پته ونه لګېده که نه چې علم د الله تعالی چې دی دا حصولي دی. ولې علم حصولي کې خو کوم صورت دي؟ صورت په هغه اولې معنا سره چې شی موجوده من الشیء آخر. په ایمان مې پوهېږي انشاءالله. نو دی وایي که نه قائمة بذاته تعالی دفع د وهم وکوله چې نه صورت چې دی دلته په اولې معنا سره ده، یعنی هغه صورت چې قایم دی تر ذات د الله تعالی پورې، یعنی هغه صورت چې هغه شی موجوده من الشیء آخر ده او قایم ده تر ذهن پورې. پوهېږي انشاءالله. او دا دویمه معنا سره چې صورت واغستلی شي معلوم، بیا که موجود فی الخارج او که موجود فی ذهني د هغې توصیف بیا په قائمة بذاته سره کېږي او کنه ځکه قائمة بذاتی دا خو موجود فی ذهنی کنه، او دا دویمه معنا د صورت اطلاق خو په موجود فی الخارج باندې هم کیږي. په ایمان وایه. دا د چا رایه شو شابسي؟ دا د ارسطو او د اتباعو چې میسینا دی هغه دی دا فارابي دی. والبعض الاخر او بعضی نور لکه افلاطون دلته لیکلي وی والبعض الاخر دا دفع دی او اعتراض د حاصل لاله چې اغلته فذهب البعضو کې دا تقید په بعضو سره ولې وشه چې بعضی داسې وایي. خو داسې به دې ویلي چې خلکو ذهاب کړی دي ته چې علم د الله تعالی بالاشیاء صور دی. نو دی وایي که نه وایي دا هلته بعضو ځکه ذکر که چې هغه د ټولو رایه نه ده که نه، د بعضو رایه جدا ده، د بعضو نوره رایه ده، د بعضو پوه شو انشاءالله. والبعض الاخر لم ما ته وګوره افلاطون څه وایي. افلاطون وایي که نه وایي علم د الله تعالی چې دی دا حصولي دی په صورو سره دی، خو هغه صور چې دي کنه دا قائم تر ذات د الله تعالی پورې نه دي. دا قائم تر ذات د الله تعالی پورې فرق څنګه شو د ارسطو و اتباعه او د افلاطون د قول ترمن؟ ارسطو و اتباعه وایي چې علم حصولي دی بواسطه صور دی، خو دا صور قائم دي تر چا پورې؟ ذات د الله تعالی پورې. او افلاطون وایي چې علم د الله تعالی حصولي دی بواسطه صور دی، خو صور قائم نه دي تر چا پورې؟ بلکې دا قائم دي تر ذی صورو پورې. صورت ستا پورې قائم، صورت د پورې قائم، صورت د پورې قائم. علم د الله تعالی په تا باندې په واسطه د صورت د تا سره دی، خو صورت تا پورې قائم، تا پورې قائم، تا پورې قائم، تا پورې قائم. پوهېږي؟ دا د افلاطون رایه ده. ولې؟ وایي ځکه که دا صور چې قائم شي تر ذات د الله تعالی پورې نو دغه صور چې دي که نه دا متغیر دي که نه دي په خپل منځ کې. او که نه ستا صورت جدا دی، د ده صورت جدا دی، د دې صورت جدا دی، د دې صورت جدا دی. ټیک ده که نه؟ متغیر دي که نه؟ خپل منځ کې متغیر دي او د ذات د الله تعالی نه متغیر دي که نه دي؟ د ذات د الله تعالی نه دا صور متغیر دي که نه دي؟ او علم چې دی دا خو صفت د الله تعالی دی، نو ته وایې چې علم دا صور دي، نو خو تغایر راغی که نه په الله تعالی کې په اعتبار د ذات او د صفاتو سره. د ذات او د صفاتو ترمن تغایر راغی که رانغی؟ او حالانکه حکما وایي چې صفات عین دي د چا سره؟ د ذات د الله تعالی سره. په ایمان پې پوه شوې؟ ولې صور متغیر دي که نه د الله نه؟ صور باندې موږ اطلاق کولی شو چې دا عین دي د الله سره. صور د ممکناتو موږ ویلی شو چې دا عین دي د الله سره، او همدغه صور علم دی که نه؟ او علم خو عیني، ولې علم صفت دی، صفت کې د حکماو رایه داره چې دا عین دي د چا سره. نو تغیر راغی که رانغی په الله تعالی کې په اعتبار د ذات او د چا سره؟ نو ځکه افلاطون وایي چې دا صور قایم دي تر چا پورې؟ تر ذی صورو پورې. تر چا پورې؟ ذی صورو پورې. پوه شوې؟ والبعض الاخر لما رأوا هر کله چې دوی ولیدله استحاله، یعنی دوی عقیده لري د محلوالي د تغایر، تکثر په معنا د چا سره ده؟ د تغایر د محلوالي عقیده لري فی ذاتی تعالی په ذات د الله تعالی کې بحسب ذات و صفات. نو اعتقدوا دوی عقیده لري چې علم د الله تعالی بها په ممکناتو سره بصور په واسطه صور سره دغه صور چې مجردتین چې هغه شی وي. ما ته وګوره صورت نه وي مګر مجرد، صورت نه وي مګر چی وي مادي نه وي. خو دلته چې را تقید د صورت په مجرده سره وکړه دا د دې دپاره چې کله کله د صورت اطلاقیږي په معنا قایم بالغیر باندې هم، بیا که موجود فی ذهنی او که موجوده فی الخارجي. نو اوس موجود فی الخارج خو بیا نسی کېدلی، نو ځکه یې دلته مجرده، او ځکه موجود فی الخارج خو چې دی هغه خو بیا مادي وي که نه، نو ځکه یې دلته تقید د صورو په چا سره وکړو؟ په صور مجرده سره. خو قائمة بذاتها قایم به وي تر خپل ذاته پورې. قایم به وي تر چا پورې؟ ما ته وګورئ قائمة بذاتها، قائم به وي دغه صور تر خپل ذات ته پورې. په دې باندې اشکال پیدا کېږي چې مولا صاحب ته وایي دغه صور چې دي دا به قایم تر خپل ذات ته پورې. نو ممکنات چې دي بعضې جواهر دي بعضې اعراض دي که نه؟ ممکنات خو بعضې جواهر دي بعضې اعراض دي. ښه صحیح ده. صورت د جوهر دا قایم بذاته کېدی سي، ولې صورت د جوهر جوهري. ټیک دی که نه؟
او صورت د عرض چې دا خو قائم بذاتی نسی کېدلی ځکه صورت د عرض قائم بالغیر قائم بذاتی قائم بالغیر کنه. نو ته به جواب وکړي چې دلته د قائمتن بذاتها نه معنا مطابقی نه د مراد. معنا مطابقی خدا ده کنه چې دا صور به تر خپل ځانه پورې قائمي، بلکې د دې نه معنا التزامی مراد ده. معنا التزامی د دې دا ده چې دا صور به قائم نه وي تر ذات د الله تعالی پورې. ما ته وګوره معنا مطابقی د قائمتن بذاتها شی شو صور به تر خپل ذات پورې قائمي، خود دې سره دا لازم دی کنه چې قائم بني تر ذات د الله تعالی پورې، دا ور سره لازم دی کنه نه. نو دلته تنامه التزامی معنا مراد ده. قائمتن بذاتها څه معنا قائم بنوي تر ذات د الله تعالی پورې. چې قائم نوي تر ذات د الله تعالی پورې نو څنګه بوي؟ قائم بوي تر ذی صور پورې. چا پورې؟ صورت ساسا پورې قائم، صورت د پورې قائم، صورت د پورې قائم. په پوښ ان شاء الله پوښ چې لا څنګه معنا التزامی ښه. وهي المثل الافلاطونيه. د دې عبارت دوه توجیه دي ښه، دوه معناګانې دي. یو د څه یو معنا ته متوجي شو. وهي د صور المثل، مثال د مثال جمع ده، دا امثال دي. ولی امثال ورته وي؟ ځکه دا امثال د ممکناتو دي کنه، د ممکناتو نه راغوستل شوي دي. ستا صورت ستا مثل دی کنه دی. نو وهي د صور المثل، دا امثال د ممکناتو دي. هغه مثل الافلاطونیه چې نسبت افلاطون ته کیږي. ولی؟ ځکه افلاطون د دې قائل دی کنه چې علم په واسطه د صور سره دا او دا صور چې دا قائم دي تر خپل ذات پورې. پوه شو وربانې؟ دا یو توجیه معلومیږي مولانا. دویمه توجیه دا دی، ګوره ورته وهي دغه صور چې ده المثل، دا هغه حکایات غریبه دي الافلاطونیه چې نسبت افلاطون ته کیږي، یعنی قائل داغي افلاطون دی. قائل داغي چې دی افلاطون دی. ما ته وګوره افلاطون په څلورو مسلو کې متفرد دی. هغه حکایات غریبه د افلاطون څو دي؟ څلور دي. یو دا دی چې علم د الله تعالی چې په ممکناتو باندې حصولي دی په واسطه د صورو سره ده، او دغه صور چې دا قائم دي تر ذی صور پورې، حالانکه صورت تر عالم پورې قائمي نه تر ذی صور پورې قائمي. په دې باندې پوهیږي؟ دا دې کې دی متفرد دی ښه، دې کې دی چې متفرد دی. پوه شو وربانې؟ ها. دویم دا د افلاطون وایي کنه چې د وجود ذهني او د وجود خارجي ترمنځ یو بل ظرف هم شته. یو بل ظرف یعنی د ذهن او د خارج ترمن یو بل ظرف هم شته. د ذهن او د خارج ترمنځ یو بل ظرف هم شته. دا هم د تفرد دی. په دې باندې پوهیږي؟ دا دوه. او دریم دا دی دی وایي چې د هرې نوع دپاره بیل بیل رب دی ښه. د هرې نوع د مخلوق دپاره بیل بیل رب دی. د هرې نوع د مخلوق دپاره بیل بیل رب دی. دا څو شو؟ درې. او څلورم قول دا دی دی وایي چې کلی طبعی دا په خارج کې موجود ده بغیر د ضمن د افرادو نه. بغیر د ضمن د چا نه؟ منګه وایي چې کلی طبعی په خارج کې وجود لري، خو په ضمن د افرادو کې انسان کلی طبعی دی، په ضمن د فرد کې ده. انسان کلی طبعی ده په ضمن د چا کې ده؟ د زید او د احمد محمود کې ده. او دی وایي چې کلی طبعی په خارج کې موجود ده خو بغیر د چا نه؟ په ضمن د افرادو کې نه، وجود بذاتهم لري. وایي پوهیږي ان شاء الله؟ منګه او تاسو وایي حیوان انسان دا کلیات طبعیات دي. نو اوس انسان چې دا کلی طبعی دی دا موجود دی په ضمن د خپل افرادو جزئیاتو کې، د زید عمر احمد محمود والد. حیوان چې دا کلی طبعی دی دا موجود دی په خارج کې، خو په ضمن د چا کې؟ د خپل افرادو کې. انسان دی، فرس دی، بقر دی. دی وایي چې نه دا موجود دی همداسې وجود هم لري بغیر د ضمن د چا نه؟ افرادونه. نو ځکه دی وایي وهي دغه صور هغه مثل هغه حکایات غریبه دي الافلاطونیه چې نسبت افلاطون ته کیږي. ولې؟ ځکه قائل د هغې څه دی؟ افلاطون دی. په دې باندې ورسېږي ان شاء الله. بس دی که نه؟ اوس به تاسو نه پوښتنه وکړم دا کلي طبعي څه ته وایي؟ شامس یو کلی دا زده که یو کلی منطقي ده، یو کلی طبعی ده، بل کلی عقلی ده. ګورئ مفهوم د کلی نه ده هغې ته کلی منطقي وایي. مفهوم د کلی نه ده هغه مفهوم چې نفس تصور ده د معنی نه وي د وقوع د شرکت نه په ده کې. دا مفهوم د کلی دی که نه چې نفس تصور ده معنی نه وي د وقوع د شرکت نه په ده کې. دې ته کلی منطقي وایي ځکه منطقیان د دې نه بحث کوي که نه؟ پوهېږي انشاءالله زده به شي. مفهوم د کلی منطقي او مصداق د دې مفهوم
کلی طبعی. مصداق د مفهوم څه دی؟ کلی طبعی دی. مصداق د مفهوم انسان دی، حیوان دی کنه. او کنه نفس تصور د مفهوم د انسان معنی د وقوع د شرکت نه دی، نفس تصور د مفهوم د حیوان معنی د وقوع د شرکت نه دی. نو مصداق د مفهوم هغه څه دی؟ کلی طبعی دی. ولی ورته کلی طبعی وی؟ طبعی منسوب دی طبیعت ته کنه. طبیعت دلته په معنا د خارج سره ده، دا موجود فی الخارج ده، په ضمن د افرادو کې، په ضمن د چا کې؟ د افرادو کې. زده به شي ان شاء الله. ها او بل چې دی کلی عقلی ده، مجموعه د عارض او د معروض. معروض هم دا کلی طبعی دی، عارض دا کلی منطقی دی. مجموعه د عارض او د معروض دا کلی عقلی ده، لکه انسانی کلی، حیوانی کلی. یعنی انسانی کلی، حیوانی کلی. انسان کلی، انسان معروض کلی عارض، حیوانی کلی، حیوان معروض کلی شی عارض. مجموعه د عارض او د معروض ته چی وای؟ کلی عقلی وای. ولی ورته عقلی وای؟ ځکه دا موجود دی په عقل کې، دا په خارج کې نشته. په خارج کې ته ماته انساني کلی وخیه، په خارج کې ته انساني کلی وخیه، خدای شي ها و مولا سے په خارج کې انساني کلی شته نه کنه. په خارج کې خدا جزئیات د انسان دي کنه یار، انساني کلی کوم ده؟ نو دې ته کلی عقلی ځکه وایي ځکه دا موجود دی په عقل کې، دا په خارج کې وجود نه لري. زبش ان شاء الله کلی منطقي و پیجندل شو، کلی طبعی مو پیجندل شو، کلی عقلی هم پیجندل شو. ٹھیک دی کنه؟ او کنه تا ته څوک مغالطه درکې زید انسان وكل انسان کلی، نو نتیجه ورکی فزید کلی، نو زید کلی دی. قیاس خو صحیح دی کنه؟ شکل اول دی کنه یار، زید انسان. د شکل اول د انتاج څو شرایط دي؟ دوه: ایجاب د صغرا، کلیت د کبرا. زید انسان هغه د صغرا موجبه ده، زید انسان ده کنه ده. وکل انسان کلی، او هر انسان شی دی کلی دی. کلیت د کبرا د انتاج د شکل اول بل شرط دی، نتیجه ورکی چې فزید کلی. نو شکل اول دی کنه. د شکل اول څه ته وایي؟ چې حد اوسط محمولی په صغرا کې، موضوعی په کبرا کې. نو خو نتیجه ورکی چې زید کلی دی، او حالانکه زید کلی دی نه نه نه، زید انسان دی، زید فرد دی، انسان دی. او هر انسان چې دی کلی دی. نو انسان چې کلی دی هغه مفهوم د انسان چې دغه کلی دی، مفهوم د انسان چې دی کلی دی. او زید مفهوم د انسان نه دی، زید مصداق د انسان دی. سړی زید څه شی دی؟ مصداق د انسان دی. په دې باندې رسېږي بس دی کنه.